سلامونه احترامات مې قبول کړئ درنو دوستانو. یو ډیر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې د پیښور په داودزی علاقه کې یو بدبخت ترور راپاسېدلی دی او خپله پیغله ځوانه خور یې په ډېر بېدردۍ سره په ډزو باندې وژلې ده. وجه څه وه؟ خپله خور یې ولې ووژله؟ ده ولې دومره ظلم وکړو؟ د دې قتل تر شا کومه داسې خبره وه؟ دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو او درنو دوستانو، د داودزی علاقه چې دا پیښور سره بالکل نږدې ده، په 400 روډ باندې پرته سیمه ده چې په دغه کې ویل کېږي د ګلفام ولد ګلشیر خان چې د شکرپورې اوسېدونکی دی، د داودزي پولیسو ته ویلي دي چې د هغه زوی چې نوم یې نیکنام دی او 18 کلنه لور چې د هغې نوم افشین دی، د دوی دواړو ترمنځ کورنۍ څه معامله وه او په دې باندې دوی دواړو تکرار کړی دی، یعنې یو بل سره بحث مباحثه کړې ده چې په هغې باندې ورور دغه بدبخته ظالم په تویش کې راغلی دی او په خپله خور افشین باندې ډزې کړي دي، په تمانچه باندې ویشتلې ده چې هغه په موقع باندې وژل شوی او جان به حق شوی ده. ویل کېږي چې د دې نه پس یو ورور تښتېدلی دی، خو پولیس خپل کوشش کوي چې زر تر زره دغه بدبخت ورور ونیسي او هغه ته سخته سزا ورکړي. قدرمنو، داسې ډېر واقعیت مخې ته راغلي دي. دا لومړی واقعه نه ده. په پښتونخوا کې په مختلفو علاقو کې داسې واقعیت مخې ته راځي چې پلار راپسې خپل لور وژني یا زوی وژني یا دغسې ورور راپسې خپله خور وژني او یا نور داسې واقعیت مخې ته راځي، خو تر اوسه پورې داسې خاطرخوا سزا چاته ورنه کړلې شوله چې هغه د دغه نه عبرت واخلي. نو ځکه خو دا واقعیات ورځ تر بلې زیاتېږي. که داسې ظالمانو مجرمانو ته سخته سزا ورکړل شي او د هغوی سره سخت چلند وکړی شي، نو بیا به هېڅکله هم څوک د داسې کار کولو جرأت نه کوي.